په دغه جنجال ګوټ کې راواخه یا نور آس پاس سوراب ګوټ راواخله چې تاسو نه به سړی درلی صرف یې معاملې پر پرچۍ یو شی لیکلی او په دکاندار ته به تسه کوي او دا به ویل یو دوه کارتوسه یا دوې ګولۍ به هم د پسټل یا توپنچې ورسره کښېښولې چې یوه خوښي ده دا ده چې دا ګولۍ د علاج دی دا کارتوس د علاج دی دویمه خوښي ده په دا ده چې پیسې جمع کړه که بیا د چا وس که پس نه و بیا به د هغه سهار لاش پیدا کېدی موږ دا وایو چې په دې کې دغه ریاستي دهشتګردي انوال وه موږ له اجرتي قاتلانو څخه کله هم ګیله نه ده کړې څوک چې په اجرت قتلونه کوي موږ هغو ته څه نه دي ویلې موږ هغو خلکو ته دا ګوته نسو چې دا خلک جوړول چا دا خلک تیارول چا دو خلکو ته لیار چا ورکوله دا خلک پر کومه لیار چا سمول د دې سرپرستي په وردۍ کې کېدله د دې سرپرستي وردۍ کوله نن چې بیا امن دی نن چې بیا خوشحالي ده و تاسو ته درمان صاحب وویل چې بله ورځ ارسلان یو ځوان یو ماشوم یو تنکی ځوان زموږ د دې خاورې د وطن سړی هغه له منځه لاړی او معلومه وردۍ ده چې مړ یې کوي شهید یې کوي خو چې دا پی ټي ایم نه وای دا ځوان چا نسو هایلایټ کولی د دې ځوان د غوښتنې یا د مرګ د وژنې مطالبه چا نسوه کولی صرف واحد پښتون ژغورنې غورځنګ دی دغه پی ټي ایم دی چې زموږ او ستاسو په دې ښار کې نه پښتون عالم دین پرېښی دی نه یې د مدرسې طالب علم پرېښی دی نه یې زموږ د کالج د یونیورسۍ طالب علم پرېښی دی نه یې زموږ ټیکهدار طبقه پرېښې ده نه یې زموږ تاجر طبقه پرېښې ده حتی چې ریډیبان هوټلبان یو سړی نه دی ایله کړی صرف چې زبان او رنګ او نسل به د پښتانه و دا یو وزلی دی او کاروبار معاشي تورې تباه کړی دی نن بیا دا درته وایو بله ورځ په ډیري خان کې عمر خطاب شیرانی شهید کړی دا دوې ورځې له مخه نجیب شهید کړی تاسې هغه نظرخیل ځوان یې شهید کړی د دنیا ځوانان او مشران یې په دا اوس یوه میاشت کې شهیدان که موږ ته معلوم دی چې موږ څوک وسلي موږ د دغو خلکو ته دا الفاظ وایو او د دې ملک په دې آئین کې ورته وایو چې موږ ته حفاظت راکول د هر شهري حق دی او زموږ قانوني حق دی نو تاسو له پکار ده د پښتون ژغورنې غورځنګ نه بغیر له پی ټي ایم نه بغیر د پښتنو بله لیار نسته پکار دی چې موږ سره یو سو موږ که هرې پارټۍ له هره ګونده سره تعلق لرو خو پی ټي ایم زموږ د بقا تحریک دی که موږ د پی ټي ایم سره ملګرتیا او ملاتړ نه وکوي بیرته به په دې ښار کې تاسو په هره ګولۍ او کوڅه کې مړه یاست او پراته به یاست هر ځای به ستاسو د بچیانو او د ورونو لاشونه پیدا کاږي پکار دی چې موږ پښتون ژغورنې غورځنګ ملا مضبوطه کړو ملاتړ یې وکړو ملګرتیا یې وکړو که بیا هر څوک تاسو له راځي نو پکار دی چې دا جلسه له موږ هر پښتون که په کراچۍ کې پروت دی موږ د نورو مظلومانو هم خبره کوو موږ چې دی په دې کراچۍ ښار کې نور قومونه پراته دي هغو ته هم دا وایو چې دا د مظلومانو تاریخ دی دغه د جبر په ښار کښې چې نن یو رنیبان وژل کاږي خو لیکن پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ یې غږ پورته کوي نن په زندان کې چې علي وزیر پروت دی دا دلته د کراچۍ په کاروبار نه دی پروت چې د کاروبار کاوه لا یې له چا بته اخیستله لا یې څوک قتل کړی و لا د چا کور ته اوښتی و علي وزیر صرف د کراچۍ په زندان کې ستاسو د اواز ستاسو د غږ پورته کولو په بنیاد پروت دی پکار دی چې ګرد پښتانه راووځو که بیا له جلسې بعد درنه موږ به ورځو تر هغو پورې به موږ نه لټاږو تر هغو پورې به موږ نه ځو له دې ښاره چې تر څو پورې موږ زموږ د وطن یو ننګیالی مشر او تریالی ځوان علي وزیر له جیله نه یو راخلاص کړی